که دغه اته کارونه دې وکړل الله سبحانه وتعالی به ټولې پریشانۍ غمونه تکلیفونه او دردونه درنه لرې کړي. مطمئنه اوسه یوازې زه نه ته نه په دې دنیا کې چې هر څوک ګوري غمونه تکلیفونه او مشکلات لري خو دغه اته کارونه دې که وکړل د ټول مشکلات به درنه ورک شي. زه در سره وعده کړم لومړی باید ته ایمان ولرې. ایمان په چا باندې؟ یوازې او یوازې په الله سبحانه وتعالی باندې په هغو ذات باندې چې موږ او تاسو ټول یې پیدا کړي یو. دوهم ته باید تقوا ولرې، باید ځان ته یوه تقوا غوره کړې. دریم باید ته په هر کار کې توکل په الله سبحانه وتعالی باندې وکړې. هر کار د چې کله توکل په الله تعالی باندې وکړې. څلورم ته باید صبر ولرې. ان الله مع الصابرین، الله د صبر کوونکو ملګری دی. کله د چې کوم کار کو صبر کا. موږ تاسو به په پښتو کې وایو چې د صبر میوه خوږه ده او د صبر کوونکو ملګری الله سبحانه وتعالی دی. پنځم موږ تاسو باید لمونځ وکړو. لمونځ ځکه زیات مهم دی. کله چې غمونو تکلیفونو مشکلاتو راګیرولې لاړ شه اودس وکړه، یو دوه رکعت نفل وکړه، سر په سجده باندې کښېږده، راز او نیاز د الله سبحانه وتعالی سره وکړه. الله تعالی به یې تا نه غمونه او دردونه لرې کړي. شپږم صدقه ورکړه. صدقه مال نه کموي. وعده در سره کوم چې هیڅ کله به هم مال کم نشي، بلکې ته په دغه صدقه باندې یو بل څوک خوشحاله کولی شي. الله سبحانه وتعالی به تا ته خوشحالي درکړي. اووم د مسلمانانو حاجت پوره کړه. ته چې کله د مسلمانانو حاجت پوره کوې، ته چې کله د نورو خلکو مشکلات پوره کوې، مطمئنه اوسه الله تعالی تا خوشحاله کوي. الله تعالی به تا ته خوشحالي درکړي. هغې ورانی علیم وایي که تاسو غواړئ چې یو بل څوک خوشحاله کړئ، الله سبحانه وتعالی به اول تا خوشحاله کوي تر څو پر دغه خوشحالي ته نورو انسانانو ته انتقال کړي. نور مسلمانان خوشحاله کړه. الله سبحانه وتعالی غیرتي ذات دی، تا به خوشحاله کړي. آخری او اتم ذکر او دعا. ذکر وکړه، دعا وکړه، مطمئنه اوسه په ژوند کې به د خوشحالۍ راشي. اوس دې که دغه اته کارونه وکړل مطمئنه اوسه یو وار نه، دوه وار نه، سل چنده نه، زرهاو وار مطمئنه اوسه چې الله سبحانه وتعالی به د تا نه ټولو پریشانۍ او غمونه لرې کړي او تا ته به په ژوند کې سکون درکړي، خوشحالي به درکړي. دا کارونه راځئ په ګډه سره وکړو. السلام علیکم. سهار وختي چې د خوبه راپاڅېدلم غوښتل مې تاسو داسې یوه لاره وښیم چې په دوو دقیقو کې زر نیکۍ ترلاسه کوي. په دوو دقیقو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې غواړئ زر نیکۍ واخلئ. صحابه کرام ورته وویل چې د الله رسوله څنګه پوهېږې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړلو چې تاسو د ورځې په جریان کې سبحان الله 100 وارې ووایئ، الله تعالی به تاسو ته په مقابل کې زر نیکۍ درکړي. زر نیکۍ څومره ډېرې. راځئ د ورځې په جریان کې د ځان سره سبحان الله سبحان الله سبحان الله ووایو. 2 دقیقې وخت مو نه نیسي خو هره ورځ به زر نیکۍ د تاسو په اکاونټ کې جمع کېږي. السلام علیکم. درې خبرې درته وکړم کړم یې. په حقیقت کې دا خبرې د رسول الله مبارک دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي چې هر انسان باید په خپل ژوند کې څنګه کې عملي یې کړي. لومړی په هر ځای کې چې وې د الله سبحانه وتعالی نه ویریږه. که شپه وه، که ورځ وه، که شرق و، که غرب و، هر څه چې کول الله تعالی دې ویني. د الله سبحانه وتعالی نه وډار شه. دوهم دا چې کله اشتباه درنه کېدله، کله خطا درنه کېدله، دا معموله ده په دنیا کې چې هر څوک ګوري اشتباه ځینې کېږي، که زه یم که ته یې که هر څوک دی. خو چې کله اشتباه درنه وشوه ډېر زر راشه یوه نیکي پسې وکړه، ځکه دغه نیکۍ بدۍ دې منځه وړي. او دریم دا چې د خلکو سره نیکه رویه وکړه، د خلکو سره ښېګڼه وکړه، نیکي ورسره وکړه. دغه نیکي اوبه هم نه وړي. هغه یو متل دی که نه وی نیکي بکن د دریاب انداز. په هر ځای کې درته په درد خوري. دا درې شیان دي که په ژوند کې عملي کړل ته مطمئنه اوسه یو خوشحاله او آرامه ژوند به ولرې. السلام علیکم. کله چې جنتیان جنت ته داخل شي په همدغه وخت کې به الله تعالی پوښتنه ځینې وکړي چې زما بندګانو څه خو به مو کم نه وي، څه ته خو به ضرورت نه لرئ. جنتیان به ورته وایي چې نه هېڅ شی مو هم نه دي کم، الحمدلله هر شی شته دي. بیا به الله تعالی ځینې پوښتنه وکړي چې وغواړئ هر شی چې غواړئ زه یې درکوم. بندگان به وایي یا الله موږ د دوزخ د اوره بچ کړو، جنت ته دې بوتلو، تر دې بل لوی نعمت شته دی. په همدغه وخت کې به الله تعالی د خپل ځان نه نقاب لرې کړي. سبحان الله څومره خوندوره صحنه به وي او بندگان به د الله تعالی دیدار وکړي. تر دې بله ښه صحنه به په ژوند کې وي کله به مو لیدلې وي نه. رسول الله مبارک فرمایي وي تر دې لحظه به
هیڅ یو بنده هم تر دې بل ښکلی نعمت نه وي کتلی. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته جنت را نصیب کړي او په جنت کې د الله تعالی دیدار او د رسول الله همسایتوب او څومره خوندوره صحنه وي. سلام علیکم. که په نیمه شپه کې د خوبه راویښ شولې نو حتما دوه حالته دي، یا به بیرته ویده کېږي یا به ویښ پاتې کېږي. خو که بیرته ویده شوې په دې باندې پوه شه چې ډېر لوی اجر او ثواب دې د لاسه ورکړو. خو که ویښ پاتې شولې او اذکار دې شروع کړل، هغه هم هغه اذکار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک په نیمه شپه کې د خوبه راپورته شي او دا کلمات ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. پوهیږئ وروسته د دې نه څه کېږي؟ وروسته د دې نه چې تاسو هره یوه دعا وکړئ الله سبحانه وتعالی به انشاءالله د تاسو دپاره قبلوي. یا هم پورته شئ اودس وکړئ، لمونځ وکړئ، حتما به الله سبحانه وتعالی د تاسو دپاره قبلوي. نو ولې دومره لوی اجر او ثواب فقط د څو ثانیو دپاره د لاسه ورکوئ؟ پورته شئ، ډېر وخت مو نه نیسي چې د ډېر وخت ونیسي 10 دقیقې او دومره لوی اجر او ثواب په هیڅ وجه یې د لاسه ورنه کړی. ډېر لوی اجر او ثواب دی. السلام علیکم. درې ډلې خلک دې په ژوند کې هیڅ کله هم د یاده ونه باسي. لومړی ډله هغه خلک چې ته په مشکلاتو کې وې، په غمونو کې وې، دوی راغلل او تا ته یې لاس په لاس کې درکړ تر څو ته د دې مشکلاتو نه ووځې او یو ارام او سوکاله ژوند ولرې. دوهمه ډله هغه خلک چې ته په مشکلاتو کې وې، غمونو او مشکلات راګیر کړی وې، دوی خپل چادر په اوږه باندې واچوو او ته یې د غمونو سره یوازې پرېښودې، درنه لاړل، د مشکلاتو سره یې یوازې پرېښودې. او درېیمه ډله هغه خلک چې تا ته یې مشکلات جوړ کړل، تا ته یې مشکلات جوړ کړل تر څو په تا دغه ارام او سوکاله ژوند تریخ کړي. په یاد دې وي دا درې ډلې خلک هیڅ کله هم د یاده ونه باسي. یاران مې وپېژندل، دوستان مې وپېژندل، وخت تجربې راکړل. ګناه کړې ویې کړه چې هره څومره دې زړه غواړي ګناه وکړه، خو لومړی دغه 5 کاره په یاد ولره، بیا دې چې هره څومره زړه غوښتل همدومره ګناه وکړه. لومړی الله تعالی چې تا ته کومه روزي درکړې ده د هغو روزي نه استفاده مه کړه، بیا دې چې هره څومره غوښتل ګناه وکړه. دوهم د الله تعالی په ملکیت کې ګناه مه کړه، بیا دې چې هره څومره غوښتل ګناه وکړه. دریم په داسې یوه ځای کې ګناه وکړه چې الله تعالی تا ونه شي لیدلی، الله تعالی تا ونه ګوري، بیا دې چې هر څومره غوښتل ګناه وکړه. څلورم کله چې اسرائیل علیه السلام راغلل او د تا نه یې نفس ایستلو، روح یې درنه اخیستلو، ته یې ورسره مه منه، مه یې ورسره منه، بیا دې چې هر څومره زړه غوښتل ګناه وکړه. او پنځم کله چې الله جل جلاله تا ته امر وکړو چې ځه لاړ شه دوزخ ته، ته مه ځه، بیا دې چې هر څومره زړه غوښتل ګناه وکړه. ګناه دې وکړه بس الله ته ځان وسپاره، د الله نه بښنه وغواړه. خلک بخل نشي کړلی. پوهېږي خلک څه کړي؟ خلک شرمول کړي. داسې ځای کې به یې درته یاده کړې وي چې د خلکو د وړاندې به په 9 روپۍ کړی وي. نو که ګناه درنه وشوه بس الله ته عذر وکړه، بښنه ځینې وغواړه، بښونکی الله دی. خلک شرمول کړي. السلام علیکم. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. راشه بعضې خبره درته د ورورۍ کومه، د دې په خاطر درته کوم چې د زړه نه در سره مینه لرمه. تاسو به ووایئ چې کومې خبرې، تاسو خوښ شئ. ګوره بعضې خبرې زموږ او تاسو په ژوند کې لازمي دي. په څه معنا باندې؟ کله چې سهار د خوبه پاڅېږو او تر دې پورې چې بېګا ځو او ویده کېږو، بعضې کارونه باید موږ او تاسو وکړو. لکه کله چې په اتاق کې ناست وو، کېناستل خو ضروري دي، خو تاسو د قبلې په طرف کېنئ، همدغه قبلې ته کېناستل تا ته په اجر او ثواب کې حسابېږي. جالبه خو ده کله چې ته په لار باندې روان وې په ښي لاس باندې روان شه، همدغه په ښي لاس باندې تګ تا ته په اجر کې حسابېږي. په لار خو ځې خو ښی لاس ونیسه تر څو تا ته اجر او ثواب وي. کله چې په یو مجلس کې ناست وې ودې کتل چې غیبتونه کېږي، ته لا اله الا الله ووایه، همدا صدقه ده. اذکار ووایه، سبحان الله ویل د تا دپاره اجر او ثواب لري، الحمدلله ویل د تا دپاره اجر او ثواب لري. ګټه به یې دا وي چې یو خو به د غیبت نه خلاص وي او بل به د ټوله ورځ په عبادت تېره شوې وي. تر ټولو مهمه خبره دا چې کله سهار د خوبه پاڅېدې د قرآن شریف تلاوت حتما وکړه، ورسره یو څو حدیثونه هم ووایه. خوند خو به هلې وکړي چې کله په یو مجلس کې ناست وې او ته نقل د قرآن او حدیث نه وکړې، څومره خوند به وکړي. ورځ
په همدې باندې تېره کړه. هم به مو ورځ تېروي او هم به درته په اجر او ثواب کې حساب وي. السلام علیکم. په ژوند کې د هیڅ شي په خاطر مه جګر خونیږه. دغه سخته وظیفه چې نن ته لرې د ډېرو بېکارو انسانانو د زړه ارمان دی. هغه زوی چې شوخ دی، شوخي کړي ته چې لرې د هر بې اولاده انسان آرزو ده چې داسې یو زوی دې ولري. او هغه وړوکی کور چې ته لرې د هر کرایه نشین د آرزو ده چې داسې یو کور دې ولري. دغه صحت چې ته لرې د هر مریض آرزو دا ده چې ستا غوندې ښه صحت دې ولري. او هغه سرمایه چې لږ یا زیاته ته لرې د هر قرضدار انسان آرزو ده چې حداقل قرضونه دې پرې نه وي، سرمایه خو لا پرېږه ده. او ډېر داسې شیان ته لرې، دغه ښکلې مسکا چې ته لرې د هر دردېدلي زړه ارمان دی چې په شونډو دې داسې یوه مسکا وي. همیشه په ژوند کې د هغو شیانو په باره کې فکر وکړه چې لرې یې او د الله تعالی نه شکر ادا کړه او هر وخت وایه چې الحمدلله خدای شکر چې ما ته دې دا شیان راکړي دي. کوم شی چې نه لرې دومره فکر مه ورته کړه، همیشه د دې شتو شکر وباسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه ورځ مې جابر رضی الله تعالی عنه ولیدل چې ژړل یې. غږ مې پوښتې جابره څه شوي دي، ولې ژاړې، چا خفه کړی؟ دلداري مې ورکړله. تاسو هم څه څوک ګورئ چې د سترګو نه اوښکې روانې دي، د ژوند نه ناامیده شوی دی، دلداري ورکړئ. او دا یو د بهترینو عبادتونو نه دی. یو چا ته دلداري ورکړئ، یو غمګین او خفه زړه خوشحاله کړه. دا ډېر لوی کار دی. کله چې تاسو یو غمګین زړه خوشحاله کړئ، الله سبحانه وتعالی به د تاسو زړه خوشحاله کړي. ماته او زخمي زړونو ته ملهم شئ. السلام علیکم. کله دې چې په الله سبحانه وتعالی پورې امید وتړل او هر څه د همغو نه غوښتل، باور دې پرې و چې الله جل جلاله هیڅ کله هم تا یوازې نه پرېږدي. مطمئنه اوسه چې الله سبحانه وتعالی به تا ته دومره نعمتونه درکړي چې نه به چا په سترګو لیدلي وي او نه به هم چا په غوږونو اورېدلي وي. کله چې یوسف علیه السلام په زندان کې بندي شو، 2 نور نفره هم ورسره وو. خو هلته عجیبه قصه وشوله. دغه 2 نفره د یوسف علیه السلام نه مخکې د زندانه ووتل. خو که په جسم او ښکلا او د زړه په پاکوالي وای نو تر ټولو مخکې باید یوسف علیه السلام وتلی وای. داسې ونه شول. کله چې لومړنی شخص د زندان نه ووتل ولاړو، همغه پخوانۍ خدمتګاري د خلکو شروع کړه، د نورو خلکو خدمت به یې کړلو. او دوهم شخص چې د یوسف علیه السلام نه مخکې ووتلو ووژل شو، خبره یې ختمه شوله. خو کله چې یوسف علیه السلام د زندان نه ووتلو، د مصر عزیز شو، د مصر حاکم شولو. د دې نه معلومیږي چې په غمونو او مشکلاتو باندې باید صبر وکړو. کله دې چې په مشکلاتو باندې صبر وکړو، د الله جل جلاله وعده ده الله د صبر کوونکو ملګری دی. تاسو دعاوې وکړئ، الله سبحانه وتعالی ته لاس پورته کوي او په همغو دعاو باندې صبر وکړئ. که پکې ګټه مو وه نو الله سبحانه وتعالی به حتما د تاسو دپاره قبولوي، او که د تاسو په خیر نه وه په مقابل کې به الله سبحانه وتعالی تاسو ته اجر او ثواب درکوي او د میزان طلب مو ښه پوره پرې درنیږي. السلام علیکم. بعضې وخت ښه دي چې په سړي باندې مشکلات راشي. په بعضې مشکلاتو کې د الله تعالی حکمت نغښتی وي. الله تعالی نه غواړي چې موږ تاسو په لویو مشکلاتو کې راګیر شو. او دا په یاد ولرئ چې صبر اوج د حکمت دی په مشکلاتو باندې. کله چې مشکلات در باندې راغلل، صبر وکړه او په دې باور اوسه چې په دې کې به خیر وي. السلام علیکم. په جنت کې زښته زیات داسې خوشبخته انسانان شته دي چې هم سهار او هم ماښام به د الله سبحانه وتعالی دیدار کړي. دا به څومره خوشبخته انسانان وي. سبحان الله. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د الله تعالی دیدار په جنت کې را نصیب کړي. تاسو داسې فکر وکړئ چې کله خپل مور او پلار سړی وروسته د ډېر وخت نه وګوري، څومره زیات ورته خوشحاله شي، یعنې ډېر وخت وروسته لیدلی وي. خو هغه الله سبحانه وتعالی چې زما او ستا مور او پلار یې پیدا کړي، کله چې هغه ګورو څه یو احساس به وي، څومره خوند به وکړي. خوشبخته دي هغه انسانان چې په خپلو کړنو باندې دې لوی رحمت ته ځان رسوي. یوه خبره به درته وکړم چې کله شیطان غوښتل تاسو د ګناه طرف ته بوځي، تاسو په ګناه کې راښکېل کړي، همدا ثانیه په یاد راوله چې تا په جنت کې د الله سبحانه وتعالی د دیدار نه محروم نشې.
باور وکړئ د دنیا ټول خوندونه په دې باندې نه ارزي چې ته د الله سبحانه وتعالی ونه ګورې. یوه خبره کړم، که څوک د وطن ته وفادار نه وي او خیانت ورسره کړي، د ما په نظر هغه خپل مور ته هم وفادار نه دی. السلام علیکم. یوه دقیقه صبر، د ویډیو مه تېروه. زه پوهېږم چې په فیسبوک کې یا په سوشل میډیا کې ګوته وهې، ویډیوګانې ښکته او پورته کوې، خو دا ویډیو وګوره. زه به د موبایل صفحه توره کړم، چې کله توره شوه ځان ته یې رانږدې کړه او خپلې سترګې دې په سکرین کې وګوره. زه پوهېږم چې غمونه او دردونه راګیر کړی یې، زه پوهېږم چې مشکلاتو راګیر کړی یې، خفه یې، جګرخون یې، داسې مشکلاتو راګیر کړی یې چې یوازې الله در باندې خبر دی. د هغو شیانو نه ډارېږي چې تر اوسه لا شوي نه دي. هغو شیانو ته فکر کوې چې ته فکر کوې هغه به دې په تاوان وي، خو ته څه خبره چې الله تعالی به په هغې کې تا ته ښېګڼه نغښتې وي. ته ډارېږې د آیندې نه، پوهېږې ولې؟ ځکه ته د الله نه لرې شوی یې. راشه ځان الله تعالی ته نږدې کړه. هغه الله تعالی چې د هغې د اجازې نه پرته یوه پاڼه د ونې نه نه رالوېږي، هغه الله تعالی چې د ټولو دنیا مالک دی، د هیڅ شي په قصه کې هم مه کېږه. کوزه پښتونخوا یا پاکستان نه افغانان راړول کېږي افغانستان ته، او دوی ته د نومبر تر اوله پورې وخت ورکړل شوی و چې دوی باید خپل هیواد افغانستان ته راشي. اوس دوی خو راځي یا راړول کېږي، هره خبره چې ده دوی خپل وطن ته راځي. خو زما دا ویډیو هم د دې خوا پښتنو او هم د هغې خوا پښتنو ته ده، کوم پښتانه چې په پاکستان کې اوسېږئ. ګوره، د دې نه هغه مالونه چې دوی د مجبورتوب د وجې نه خرڅوي، که هغه د دوی د کور سامانونه دي، که هغه داسې مالونه دي چې دوی افغانستان ته نشي راوړلی، په نیمه بیه یې مه اخله. صحیح ده؟ جغرافیه بدلېدلی شي، مملکتونه بدلېدلی شي، اما ژبه هېڅ کله هم نه بدلېږي. ژبه په هېڅ صورت کې هم نشي بدلېدلی. د تاسو څخه مه هیله دا ده کوم مالونه چې هلته دوی خرڅوي په ښه بیه یې ځینې واخله، په داسې بیه یې مه اخله چې هم خدای ته ملامت وایه او هم دغو پښتنو او دغو افغانانو ته چې واقعا ځورېدلي دي د آخرت په ورځ ورته ملامت وایه. او په دغې افغانستان کې چې کوم افغانان وروڼه دي، د تاسو څخه مې هیله دا ده چې کله دوی درته راغلل بهترینه رویه ورسره وکړه. دوی را شړل شوي دي، دوی د هغې وطن نه په زور دلته راغلي دي. تاسو ورته کورونو بیه 100 چنده مه کوئ، په دې باندې د 50,000 کور په 20,000 په کرا مه ورکوئ. دغه سخته ورځې به ډېر زر تېر شي، 2-3 میاشتې مشکل دی. انشاءالله هر یو به په دې وطن کې کورونه لري، مځکه به لري، لاړه به شي آباده به کړي. خو دغه وخت شاید د امتحان وخت وي، هم د هغې خوا پښتنو ته هم د دې خوا پښتنو ته، چې ګوره که مالونه ځینې ارزانه واخله، خپل وجدان ته به خجالت وایه او د آخرت په ورځ به الله تعالی ته څه سواله ځواب ورکوئ. د خلکو د مجبوریت نه باید موږ تاسو استفاده ونه کړو. او په دغې ځای کې چې کوم افغانان دي، تاسو خو باید دا کار ونه کړئ. خپل مال، ډوډۍ، کورونه د دې سره شریک کړئ تر څو پورې دغه سخته ورځ تېرې شي. کبر درنه ونه شي، کله درنه اشتباه ونه شي. الله تعالی ستا اولادونو ته روزي ورکوي، الله تعالی ستا اولادونه روغ ساتلی دي. الله جل جلاله د دنیا په ټولو دغه امکاناتو باندې تا ته تابع ګرځولې تر څو پورې ته پکې په ارامه ژوند وکړې. زیتون کله چې یو څوک تخته کړي، د زیتون غوړي ځینې راوځي چې ډېر ارزښتناکه دي، یا هره میوه چې ته کله تخته کړي خواږه ځینې راوځي. که نن په ژوند کې مشکلاتو راګیر کړی یې، ستا د زړه نه به هم هغه خواږه راووځي. کبر مکه، تکبر مکه، په مشکلاتو باندې صبر وکړه. مطمئنه اوسه چې د سخته ورځې تېرېږي او ستا په ژوند کې به یوه ورځ ښکلې ورځې راشي. هېڅ کله هم کبر درنه ونه شي، هېڅ کله. الله تعالی چې کوم نعمتونه درکړي دي، په زرهاوو وارې شکر پرې وباسه. السلام علیکم. ته ګناه کې او توبه وباسې، الله سبحانه وتعالی وایي تاسو به د توبه کولو نه ستړي شئ، زه به د تاسو د بښلو نه ستړي نه شم. چې هر څومره ګناه درنه کېدله، هر وار درنه کېدله، راشه توبه وباسه. الله تعالی وایي ته به د توبه کولو نه ستړی شې، زه به د تا د بښلو نه ستړی نه شم. چې اشتباه درنه کېدله، حتی تر دې پورې چې که خبره دې کړلی شوې، په خبرو باندې د الله سبحانه وتعالی نه بښنه وغواړه. حتی که ژبه دې بنده شوه، په اشاره باندې ووایه چې الله ما نه اشتباه شوې، ما نه خطا شوې ده. کله دې چې توبه وایستله، نو ته پوه شه چې ته په الله سبحانه وتعالی باندې ګران یې او الله جل جلاله د تا سره مینه لري. الله جل جلاله دې زموږ او تاسې مینه د الله سبحانه وتعالی سره زیاته کړي. راځئ په خپلو ګناهو باندې پښیماني وښیو، راځئ توبه وباسو.
یوه لنډه قصه درته کوم، فقط 2 دقیقې وخت مې نیسمه، خو که تاسو دغه 2 دقیقو کې کومه کیسه چې زه کوم تاسو پر ځان عملي کړه، مطمئنه اوسه په ژوند کې به د زښته زیات برکت راشي، مال به دې زیات شي، رزق او روزي به دې زښته زیاته شي. یوه ورځ مشهور دعوتګر ډاکټر راتب نابلسي ته یو نفر راغلی او ورته وویل چې زما رزق کم دی، چې هر شاوخوا ته ځم رزق مې زیاتېږي نه، منډه ترړه هر شی کړم خو په روزي کې مې زیاتوالی نه راځي. پوهېږئ مشهور دعوتګر ورته څه وویلې؟ ورته وویلې چې ته تقوا غوره کړه، ته چې کله تقوا غوره کړې الله تعالی به تا په ژوند کې پراخوالی راوړي، روزي به دې زیاته شي په هر شي کې تقوا. کله چې 2 کاله تیر شول یو ځوان راغلی، یو تور موټر ورسره دی او ومې کتل چې زښته زیاته لوکس موټر دی او ما ته ویل چې ډاکټر ودې پېژنم؟ ما ورته ویل چې نه. وایي چې زه هغه نفر یم چې 2 کاله مخکې تا ما ته ویلي وو چې که ته تقوا غوره کړې خدای پاک به تا ته ډېره سرمایه درکړي، ژوند به دې سم شي. راتب نابلسي وایي ما ته یو سوال پیدا شوله، ورته مې چې څنګه دا کار وشو؟ ته ما ته دا قصه وکړه. وایي دا قصه راته وکړه چې زه په لاره روان وم، یو غټ سوپر مارکېټ و، دې ته ورننوتم، ورته مې چې تاسو شاګرد ته ضرورت لرئ؟ وایي دا راته وایي چې هو که یو شاګرد ته ضرورت لرم. زه په دې سوپر مارکېټ کې ورسره وم، خو ما د سوپر مارکېټ ته داسې فکر کو چې لکه دا مې خپل ځای دی، خیانت مې نه پکې کړلو، ډېر په اخلاص او په امانتدارۍ باندې مې کار کړلو. نو یوه ورځ دغه زموږ د کور چښتن راته زنګ وکړو چې ته راشه زه یو کور اخلم د تا په خوښه باندې اخلم. ولاړم کور مې انتخاب کړ، ځکه د رئیس کور و باید ښه مې انتخاب کړی وای، ډېر ښایسته ځای مې ورته واخیستلو. بیا یې راته ویل چې راځه دغه فرنیچر چوکۍ او کوچ او دا شیان مې د تا په خوښه اخلم. ورسره لاړم، دا مې د ده په خوښه د ما په خوښه واخیستل، ډېر ښایسته ځای مې جوړ کړو. چې کله کور ته راغللو ویې راته وایي چې تا امانتداري صداقت او دا ټول شی مې خوښ شول، زه یوه لورکۍ لرم، راشه زما د لور سره نکاح وکړه. او ما د دې د لور سره نکاح وکړه. د همغه ورځ نه خدای پاک کور راکړو، پیسې یې راکړلې، ټول شی ژوند مې 180 درجې تغییر شولو. یعنې کله چې الله تعالی وغواړي د تا ژوند تغییر کړي یو بل څوک به درته وسیله. یوه لنډه قصه درته وکړم، مطمئنه اوسه ډېر څه به ځینې زده کړې. ویې کړم؟ سمه ده کړم یې. یوه ورځ پاچا او وزیر په اطاق کې ناست وو، خبرې یې کولې. په دې وخت کې پاچا خپله ګوته ښه کلکه پر چاقو باندې پرې کړه، ګوته یې غوڅه شوله. وزیر ورته وویل چې په دې کې به د الله تعالی حکمت وي. پاچا چې د الله تعالی په حکمت باندې باور نه درلودلو غوسه شولو او ورته ویل چې ځه رانه لاړ شه، رنګ دې رانه ورک کړه، نور مې نه یې په کار. همداسې وشول، وزیر ځینې لاړلو. سبا چې کله پاچا لاړلو ښکار ته، ځکه پاچاهان خو ښکار ته تلل، لاړلو ښکار ته، په دې وخت کې یوه ډله بت پرستانو دی راګیر کړلو او غوښتل یې چې د خپل بت په خاطر قرباني کړي. کله چې قربانۍ ته تیار کړو ویې کتل چې د پاچا ګوته غوڅه ده، رخصت یې کړلو. ورته ویل چې مونږ قربانۍ دپاره یوه سالم انسان ته ضرورت و، یو عیبجن انسان نه غواړي خپل بوت ته قرباني کړو. کله چې رخصتولو پاچا ډېر سخت خوشحاله و او د وزیر خبره همیشه فکر ته راتله چې په دې کې به د الله تعالی حکمت وي. په ډېر خوشحالۍ قصر ته راغلل او وزیر را وغوښتل او ورته ویل چې زه د خپلې ګوتې د پرې کولو په حکمت باندې پوه شولم، خو په دې حکمت باندې پوه نه شوم چې ته مې ولې بندي کړی وې، د دې په حکمت مې سر خلاص نه شو. وزیر په خندا ورته وویل چې که زه دې پرون رخصت کړی نه وای او د وظیفې نه د نه وای لرې کړی نو مجبور وم سبا به تا سره تللم. که زه در سره تللی وای د دې په خاطر چې د تا ګوته پرې شوې وه او د دوی په نظره به عیبجن وې نو د تا په ځای به یې زه قرباني کړی وای. د ژوند دغه سختې ورځې به هم یوه ورځ تېرې شي لکه څنګه چې دغه نورې ورځې تېرې شولې. یوازینی شی چې همیشه د انسان په یاد پاتې کېږي هغه دا چې په سخته ورځو کې څوک در سره پاتې شول. دا د سړي په یاد وي چې چا در سره وخندل او چا در پورې وخندل، چا د ژوند هیله درک او چا ناهیله یې کې. اوکې دا سخته ورځې به هم تېرې شي خو باور وکړئ زه کینهیي انسان نه یم. د یاده مې نه وځي چې په سختو ورځو کې چا زما لاس ونیولو او چا مې لاس خوشی کړلو. زه چې تر څو پورې د ژوند په مشکلاتو کې راګیر نه شوم نه پوهېدلم چې څوک مې خپل دی او څوک مې دښمن دی. د الله په نامه مې جار کې چې سختۍ هم بې حکمته نه دي. السلام علیکم. ته مې پرېږده لږ دمه واخلم د دې ستړي ژوند مزه واخلم. رسول الله مبارک د خپلو یارانو سره په جومات کې ناست و. په دې وخت کې یو نفر راغللو او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېدلو. ورته وویل ای د الله رسوله زما نه اشتباه شوې ده، زما نه خطا شوې ده، زما نه ډېره لویه ګناه شوې ده، پر ما حد جاري که، یعنې ما ته جزا راکه.
رسول الله مبارک خپل مبارک مخ ځنې واړولو او څه ورته ویې نه ویلې. بیا یې پوښتنه ځنې وکړه چې د الله رسوله زما نه اشتباه شوې ده، زما نه خطا شوې ده او ډېره لویه ګناه رانه شوې ده، پر ما حد جاري کا. بیا رسول الله مبارک خپل مبارک مخ ځنې واړولو او په حضرت بلال رضی الله عنه یې غږ وکړو چې بلاله پورته شه، اقامت ووایه تر څو پورې لمونځ وکړو. کله چې لمونځ وکړلو بیا هماغه شخص راغله، ورته ویې ویل چې ای د الله رسوله زما نه اشتباه شوې ده، ما ډېره لویه ګناه کړې ده، پر ما حد جاري کا. رسول الله مبارک ورته ویل چې لمونځ دې وکړو موږ سره؟ ته جواب ورکړو چې هو کې لمونځ مو وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ځه الله ګناه درته وبخله. سبحان الله. السلام علیکم. رسول قدر دانا زما یار نبی سلطانا. زه په الله سبحانه وتعالی باندې ګران یم او که ګران نه یم. رشاد جانه چې کله ګناه درنه وشوله یا لاړل اشتباه درنه وشوله او ځان سره د فکر وکړو چې والله بد کار مې وکړو، والله خطا رانه وشو، والله ګناهګار شوم، راغللې او د الله سبحانه وتعالی په دربار کې د لاس پورته کړه او په ډېرې عاجزۍ د الله سبحانه وتعالی نه غوښتنه وکړه چې الله ما وبخې. الله ته رازق یې، الله ته بخونکی یې، الله ته مالک یې، الله ته د ټولو دنیا مالک یې. تا توبه وایستله، پوه شه چې ته په الله سبحانه وتعالی باندې ګران یې او الله سبحانه وتعالی تا نه پرېږدي چې ته په ګناه کې اخته شې. الله تعالی تا ته وایي رانږدې شه، ځکه در سره مینه لري، ځکه تا توبه وایسته. دغه په ګناه باندې پښیماني دغه د مینې علامه ده. اوس که ته ګناه کې یا هغه دوستانه ملګري چې د ویډیو ګوري ګناه کېږي ځینې او بیا راځي پښیماني کوي، توبه وباسي، ته پوه شې چې ته په الله سبحانه وتعالی باندې ګران یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو که یو څوک ولیدل چې خطا یې که ګناه یې که تاسو پرده پرې واچویه، الله تعالی به د تاسو په ګناهونو باندې پرده واچوي. د خلکو رازونه مه براله کوئ، که ستاسو رازونه براله شي سخته پوښتنه ده که نه. که تاسو د خلکو عبرو عزت خوندي کوئ مطمئنه اوسه الله تعالی به تا عبرو عزت خوندي کړي. زربین د لاس نه لرې که خپل ژوند ته متوجه اوسه، پرېږده چې خلک ژوند وکړي. که چاته دې ښه نه شوی رسولی بد خو هېڅکله هم مه رسوه. السلام علیکم. ډېرې وختونو کې اصلا خبرې مه کړه، کله چې غوسه شولې خبرې مه کړه، ځکه د غوسې په حالت کې چې هر څه ووایې وروسته به پرې پښیمانه وې. 2 دقیقې صبر وکړه، خپله خوله دې کنټرول کړه، ډېره لویه ګټه به دې کړې وي. دوهم په هغه صورت کې خبره مه کړه کله چې تا خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو. ته ورته خبرې کړې دی بل شي چې مصروفه دی، ته ورسره خبرې کړې دی د تا د خبرو په قصه کې نه دی. خپل ځان ته ارزښت ورکړه تر څو پورې نور انسانان تا ته ارزښت درکړي. کله چې چا خبرو ته غوږ ونیولو پټه خوله پاتې شه. دریم دا چې کله په یو مجلس کې ناست وې، کله په یوه غونډه کې ناست وې، خلکو خبرې کړلې، ته ورته غوږ ونیسه. یعنې د بل چا په خبرو کې خبرې مه کړه، پرېږدې چې دوی خپلې خبرې وکړي، بیا ته ورسره خبرې وکړه. دغه کار مو ستا هغه شخصیت لوړ بوځي. او اخرنۍ خبره به زه درته وکړم، هغه دا چې که ښه خبره مو زده وه ویې کړه او که نه مو زده پټه خوله کښېنه. ښه خبره ښه وي خو د پټې خولې ثاني نه وي. السلام علیکم. دوستانو یوه مشوره د ورورۍ درته درکوم، پرېږده که د خلکو صفت نه شي کړلی حداقل غیبت خو دې نه کړي. پټه خوله کښېنه. ادې ما د مور خبره ښه خبره ښه ده، د پټې خولې ثاني نشته. ښایسته خبرې کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې همیشه چې موږ او تاسو په غمونو، مشکلاتو، تکلیفونو کې راګیر وو یوه خبره راته کېږي چې صبر وکړه. همیشه صبر. په هره خبره کې خلک راته وایي چې صبر وکړه. زه پوهېږم صبر اسانه خبره نه ده. صبر یعنې تنهایي. صبر یعنې څوک چې تا ته بد او رد وایي ته باید پټه خوله پاتې شې. صبر یعنې په غمونو کې باید ته ځان خوشحاله ښکاره کړې. صبر یعنې چې ته کله د الله سبحانه وتعالی نه دعا غواړې په سترګو کې د اوښکې دي ته باید صبر وکړې چې هغه دعا قبوله شي. صبر یعنې چې کله تا سره یو څوک بد کړي او ته باید پټه خوله پاتې شې، ته صبر وکړې. ځکه صبر زښته زیات مهم دی. که تا صبر وکړلو الله تعالی په قرآن شریف کې وایي زه د صبر کوونکو ملګری یم. هغه موږ او تاسو به په پښتو کې وایو چې د صبر موه خوږه ده. په هر شي کې په هر مشکل کې چې کله درته راغلل صبر وکړه، ځکه د صبر کوونکي ملګری الله سبحانه وتعالی وي.